بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 18 د جون کال 2018 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعاتو کې ټول نړیوال دي. تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ په سطح باندې لوی واقعات لګیا دي روان دي. د ایران او د امریکې ترمنځ د اوربند برقي امضا شوې ده، اما د کاغذونو پر مخ لاسلیک لا پاتې دی، خو عمل پرې شروع شوی دی. تنګي هرمز خلاصه شوې ده، کشتیګانې زی راځي، امریکا خپل کشتیګانې شاته وړي دي. همدارنګې خپل ډونالډ ټرمپ د G7 کنفرانس ته تللی دی فرانسې ته، او اغیز نه به دی هلته همدارنګې د جمعې په ورځ به د تړون امضا کیږي. په دې مسایلو باندې د یوکراین مسلې باندې هم د نږدې شوي دي. اروپایي ټولنې د یوکراین سره د یورانیم او د اټومي مرستې مسله ده. همدارنګې د ځینې نړیوالو لوی شخصیتونو نظریات دي. بیا د امریکا د سیستم نه بعضې نظریات دي د تړون په متعلق. خپل د ډونالډ ټرمپ ډېر نظریات دي چې د G7 د کنفرانس په سوري کې ورکړي دي، او په آخر کې همدارنګې د جهادي راپورونه دي ستاسو حضور ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه پورې راسره اوسئ. نو نن لومړی خبر دا دی چې د امریکا د B-52 یا B-52 د بم غورځونکي هغه خطرناکه طیاره چې کارپټ بامینګ چې کوي، یعنی ځمکه ته کوي او په رادار کې نه راځي او ډیره اوچت پرواز کوي، په افغانستان باندې په 2001 کې استعماله کړې وه. نو د دې یوه الوتکه د کالیفورنیا په ایډورډز په هوایي ډګر کې پس له هغې نه چې والوتله بیرته راولوېدله، او 8 کسه چې په دې کې د کارکوونکي وو، یعنی پیلوټو کو پیلوټو او نو دغه وګړي ټولو سره دا د منځه تللې ده او په حساب ختمه شوې ده. نو دا اوس د دې تحقیقات روان دي چې د عوامل څه، ځکه دا ډېر اساس تیاري دي، قیمته تیاري دي، د قیمت څه کم میلیارډو ته رسیږي، او په همدې اساس باندې دا د امریکې لپاره ډېر ارزښت لري، او دا یو دانه بالکل بدون د کوم جنګو د له منځه تلي. دویم خبر دا دی چې دغه څرنګه چې دا دعوی کېدلې ویل کېدل چې دا جنگ امریکا ګټلی دی، ایران دا جنگ بایللی دی، او ایران پکې هر څه د لاسه ورکړل. ایران ته خو څه پاتې نه دي، ایران خپل قوا د لاسه ورکړې ده، ایران خپل میزایل د لاسه ورکړي، ایران دفاعي هوایي د لاسه ورکړې ده، ایران کشتیګانې نه لري، ایران خو وهل کېږي، ایران ختم دی، جنگ چې دی امریکا ګټلی دی. اوس ورو ورو خپل امریکایان هم راځي دا اقرار کوي چې دا جنگ دوی نه دی ګټلی، بایللی دی، او د اسرائیلو نه هم اوس د آواز راوچتېږي. د اسرائیل دوه مخکینی او مخکښو صدراعظمانو، یعنی نفتالی بنت او ایهود باراک، دا خبره کړې ده چې د نتانیاهو پالیسیګانې درستې نه وي، او اعتراف کړی دی چې دا جګړه دوی بایللې ده. ایران قوي شوی دی او اسرائیل تضعیفه شوی دی، خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي. د ایران اټومي صلاحیت له منځه نه دی تللی، میزایلونو فابریکې لا پر ځای دي او میزایلونو طاقت پر ځای دی. نو په دې اساس باندې دی وی چې زمونږ دا پلانونه ناکام شوي دي، مونږ دا اهداف ترلاسه کړي نه دي، او د ده ملامتي په نتانیاهو اچولې چې نتانیاهو پالیسي او کارونه منظم نه و، ځکه ایران برلاسی پیدا که قوي شو او امریکایانو او اسرائیلیانو ماته خوړی. بل نړیوال خبر دا دی چې د انګلستان صدر اعظم سټارمر اعلان کړی دی چې دوی به یوکراین ته د غني شوي یورانیمو چې ارزښت به د 280 میلیونو ډالرو نه به زیاتي په آینده 2 کلونو کې دوی ته به دا یورانیم ورکوي. او اروپایي ټولنه په خپله د روسیې نه یورانیم غني شوي یورانیم اخیستی دي چې وایي کېږي تر اوسه پورې د دغه چې دی 8 چنده زیات لوړ شوی دی، او د اخیستلې یعنی مقدار کم اندازه کې چې پخوا اخیستل دغه نه اوس 8 برابر اروپا د روسیې نه د پوتین دی نه د یورانیم زیات اخلي. نو دې معنا دا ده چې یو خو د ریاکټرونو لپاره د اخیستل کېږي، د انرژي لپاره
او یو غټ مقدار باندې اخیستل کیږي د اتومي مسایلو لپاره هم دغه کیږي. نو د دې دا اوس د اخلي. همدارنګې د CIA ډایرکټر ریډکلیف ډونالد ټرمپ ته دا خبر ورکړی دی چې د یعنی د CIA د انټيليجنس دا کړي چې د شک لري چې ممکنه ده ایران اوس هم د اتومي سلاح د جوړولو پروګرام لري. خو تاسو معلومه ده دا خبر اکسیوس ورکړی دی امریکایي دغه. خو تاسو معلومه چې ریډکلیف یو د هغه کسانو دی چې د اسرائیل د موساد ته کار کوي او د هغوی په اشاره باندې خبرې کوي. نو د دې ته معاهدې نه خوشحاله نه دی او د دې په هکله شکونه را پیدا کوي او ډونالد ټرمپ ته دا وایي چې هلته خو هغه اتوم جوړوي تا ورسره معامله وکړله. نو زه فکر کوم چې دې باندې وروسته یو تبصره لرو. دا به ډونالد ټرمپ ورته دانه نه اچوي. پروفیسر جیفري ساچس وایي چې د اسرائیل سره نړۍ ستړې شوې ده. دا د اسرائیل د امنیت خبره نه ده بلکې دا د اسرائیل د توسعه طلبۍ او د پراخوالي مسله ده چې دغه مخه نیول شوې ده او اسرائیل په دې باندې سوځي لپاره دی چې د غواړي چې د ټول عربي د سیمې ټولې ونیسي او ایران په مقابل کې ولاړ دی ودرې د دې ته سنځي جوړ کړي او د لبنان د نیولو کې هغه اوس په حساب نږدې دی چې وینیسي امریکا ورته شاته راشه. نو دا هغه نه مني. په دې اساس باندې دی وی چې دا د اسرائیل د قهر او غضب باعث شوی دی ځکه دی دغه کوي. بل خبر هم داسې د ډینس راس د امریکا د جمهور رئیسانو یعنی درې رئیس جمهورانو خاص غټ مشاور یعنی ارشد مشاور چې اوس یو وخت هم د شرق الاوسط د شوبې چې د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې یعنی ډسک په نامه یادېږي ډسک خاورمیانه د مرستیال رئیس و دی ویلی دی چې دغه تفاهم نامه چې په ظاهره د سپین قصر وای چې دا دوی امضا کړی د پرې خوشاله دي دا د ایران تحریمونه لمنځه ویوړل او ایران ته پیسې ورکړي. په حقیقت کې دا پیسې دا چې دوی ورکړي دي په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ایران دا لوبه ګټلې ده. په ظاهر کې داسې ښکاري چې ایران برلاسه ده او امریکا بایللې ده. خدای وی چې اصل کې دا یو لوی دام دی چې امریکا جوړ کړی دی د ایران لپاره ځکه چې ایران کې دی دا جګړه ونه شو ګټلی د هوایي برید نه نظامی برید نه او ډېر زیان یې وکړه. نو بیرته دوی داسې یو دغه برنامه جوړه کړه چې دوی د نرمۍ د لارې نه ایران سره راشي. په زور باندې ایران سره نه کیږي. نو د نرمۍ د لارې نه داسې شي چې ایران ته امتیازات ورکړ شي پیسه ورته خوشی شي تحریمات لري شي روابط ورسره استوار شي سفارت بخلاص شي او دوی بیرته یو ځل د ایران د نن د نظام د سره اوخري او بیا داسې یو حالت راولي چې خلک راوچت شي او نظام بیا متزلزل شوی او امریکا برلاسه پیدا کړي. نو دا ډینس راس دا خبره کوي چې دا یو ډیر لوی پروګرام دی او په ظاهر خو ایران دا لوبه ګټلې ده خو په باطن کې د ایران لپاره دا یو لوی دام دی. په آخر کې به ایران دا لوبه بایلي یعنی آینده 15 کاله به د نور کار کوي. خو د غربیانو لپاره 18 کاله مهم نه دي. مهم دا دی چې کله خپل هدف ته رسیږي دا ورته ډیر مهمه. اوس دې کې دا خبر هم ده چې ایرانیان څومره هوښیار دي. آیا ایرانیان دا اجازه ورکوي دی دا کارو کې دننه خو هغلته یو نظام دی هغه به مخه نیسي هغه به کار کوي هغه به خلک پیژني د هغې مخه به نیسي. نو دا یو دوه لوی جنگ دی که ایران په دې 30 کالو کې یا 40 کالو کې چې په دې باندې بندیزونه وو او دې دومره لوی قوت ځان ته جوړ کړی و که بندیزونه ختم شي پیسې ورته 300 میلیارد ډالر چې وی ورکول کېږي چې ایران آباد کړي پټرول به یې خرڅېږي قیودات ترې نه ختمېږي روابط یې نړۍ سره استوارېږي ایران به ضعیفه شي که قوي به شي؟ زه فکر کوم چې قوي به شي. همدارنګه د تړون په هکله ویل کېږي چې دا تړون به د جمعې په ورځ د سویس په برګنسټاک ریزورټ کې به دا لاسلیک کېږي. پرون خبر کې ما تاسو ویلو چې پاکستان دا ادعا کړې وه چې دا به د پاکستان په سفارتخانه کې په سویس کې امضا کېږي او دا امتیاز پاکستان به ترلاسه کوي. خو نن دا خبر راغلی چې نه دا د پاکستان سفارتخانه کې به نه کېږي دا هلته یو ریزورټ دی په نامه د برګنسټاک دا به هلته امضا کېږي.
همدارنګه د ډونالد ټرمپ ځینې خبرې چې نن په د G7 کانفرنس په حاشیه کې کړي دي. ټایمز اف اسرائیل چې دی د اخبار د اسرائیلیانو اخبار چې دی هغې دا راپورټ کړی دی چې ډونالد ټرمپ ویلی دی چې د اسرائیل ته یعنی ډونالد ټرمپ نتنیاهو ته دا خبره کړې ده که چېرته ټرمپ نه وای اوس به اسرائیل هم نه وای او اسرائیل به ډېر وخته ختم شوی له منځه به تللی وای. او بل خبره ورته کړې دا کړې چې اسرائیل نه باید د حزب الله سره په خپله جنګېدلی وای. دا دته براخه خبره نه وه. دا کار به یې پرېښی وای الجولاني ته، دا کار الجولاني کوه، یعنی شام ولې دا کار کوه. او وی ولې د دې بابت نه زه خوشحاله نه یم چې اسرائیل دا کار کړی دی. زه فکر کوم نو دا خبر چې دی دا العربیه ورکړی دی او وی چې سوریه به دا کار کړی وی که چېرته اسرائیل دا د خپله نه وی مخکې شوی او حزب الله به ورته دغې له منځه وړی وی، یعنی د الجولاني. که چېرته اسرائیل په خپله دا توانایي نه لري چې فرضاً لبنان دغه وکړي نو ښه دا و چې دا به شام ته پرېښی وی. بله خبره ډونالد ټرمپ دا کړې ده چې د ایران د یورانیمو لپاره په دغه کې نه یمه، عجله کې نه یمه، په تیزۍ کې نه یمه، یعنی دغه نه یمه چې دا د زر وشي. ټرمپ ویل چې معاهده به د ثاني نظر لپاره، د دویم نظر لپاره کانګرس ته به وړاندې شي او د کانګرس نه به د په متعلق تایید وغوښتل شي چې که چېرته کوم بدلون پکې کانګرس غواړي هغه به خپل نظر وړاندې کړي. بله خبره ډونالد ټرمپ دا کړې ده چې ما هېڅکله د ده پروا نه ده کړې ده چې ایران کې نظام بدلیږي که نه بدلیږي. هغه وایي ما ته دا مهمه نه ده. او بیا دا خبره یې کړې ده چې د فعلي رهبران چې دي دا ډېر مضبوط او کلک خلک دي او په ضمن کې هوښیار هم دي، نو دوی سره معامله کیږي، نو ضرور نه دی چې نظام بدل شي. همدارنګې امریکې د اسرائیلو نه د هغه تیل وړونکي چې په فضا کې اسرائیل تیارو ته تیل ورکوي کیسي 115 چې پرون برنامه کې مې هم پرې خبره کړې ده. نن امریکا ته ویلي چې دا به د بنګورین هوایي ډګر نه د دې 0% تیارې به د دې ځینه ویوړل شي او همداسې ویل شوي دي چې ورو ورو به دا نورې به هم لرې کوي. بل خبر دا دی چې ډونالد ټرمپ د پیټ هاګسټ او د ریډ کلیف د موقفونو نه خوشحاله نه دي ځکه دا اسرائیل ته دواړه کار کوي او لیکلي دي چې په نسبت د دې نه چې پیټ هاګسټ غلطه لوبه وکړله او کله چې اپاچي طیاره ولګېدله او هغې ته دا ویل چې دا ایران وهلې ده او په ایران باندې امریکا برید وکړه او اوس ورو ورته معلومیږي چې دا غلط خبرو. نو دی وایي چې ممکنه ده چې پیټ هاګسټ او ریډ کلیف د کابینې نه لرې شي او په یوازې نوي کسان راشي. دا هغه خبر ده چې ما د اقل 2-3 میاشتې مخکې پیشبیني کړې وه چې بعدي کسان چې هغه 2 کسه نور برطرف شوي وو په چا په استعفا ورکړه او څوک برطرف شول، نو دا 2 کسو د برطرفېدلو خطر هم ډېر زیات دی چې دی به له منځه ځي. همدارنګې جروسلم پوسټ لیکي چې کوشنر او وډکاف د دوی سره ډېر لوی خیانت کړی دی. دوی خپل ورونه خرڅ کړل دی وایي. په ضمن کې اشاره د یوسف علیه السلام قصې ته هم ده ځکه دوی خو هغې ته عقیده لري او ویلي دي چې دوی خپل ورونه خرڅ کړل. دوی وایي چې دا چینل 14 دی دغې اسرائیل دا دغه کړی دی، په دې باندې تبصره کړې ده. ویلي چې کوشنر او وډکاف د اسرائیل سره خیانت وکړ او د امریکا او د ایران په ډیل کې دوی هغه طرف ته لوبه وکړله او خپل ورونه ته خپل خاورې ته یعنی اسرائیل ته شا واړوله. دا هغه خبر ده چې موږ بار بار کړی چې دا 2 کسه د اسرائیل کسان دي، د هغې ایجنټان دي او هغوی ته کار کوي. نن اسرائیل په خپله اقرار کوي چې دا زمونږ کسان دي او دوی خپل خاورې ته یعنی اسرائیل ته شا واړوله او د امریکا سره او د ایران سره په معامله کې اخواته لاړل، نو موږ سره خیانت وکړ. یعنی اوس د دې 2 تنو ژوند هم په خطر کې ښکاري. بل خبر دا دی چې د چین وزیر خارجه وانګ ویلی دی چې راتلونکې مرحله د خبرو اترو چې د 18 ورځو ده، بیا د 18 ورځو نه بعد بیا به 18 ورځې نور پې تمدیدېږي، دا به د ټولو نه سخته دوره اوسي او دا به اسانه نه وي چې په دې کې څوک یعنی خپل نظر دغه وشي کولی. دا به وایي چې دا خبر العربیه دغه ورکړی دی
د دې خبر ورکړی دی او دا دغه کړی دی چې هیله ده چې دا مشکل دور تیر شي او سیمې ته یعنی امن راشي چې بیا دوباره جنگ خواته لاړ نشي. همدارنګه د رویټر خبر ورکړی دی چې یو نظرسنجي شوې ده د امریکا د راتلونکي 250مه کلیزې په مناسبت چې تاسو معلومه ده 4 د جولای د 250 کاله د امریکا د جوړېدو پوره کیږي او دا کلیزه به د لمانځي. په دې کې یو نظرسنجي شوې ده او د خلکو نه رای پوښتنه شوې ده چې آیا امریکا آینده کې تاسو ګوري چې امریکا به بیا د 250 کاله نور عمر وکړي؟ نو اکثریت دا ویلي چې نه، دا نه ښکاري چې امریکا به دومره اوږد عمر وکړي. امریکا حتما یعنی تقسیمیږي، تجزیه کیږي، چې د دې پیشبیني موږ وخته کړې ده چې امریکا پس دغه جنگونو نه دی چې کړي دي او اقتصاد هم ضعیفه شي او نړۍ کې نوي قدرتونه هم راشي، بیا د امریکا بقا مشکله ده. او امریکا کې 15 داسې ایالتونه دي چې هغه د ټول اقتصاد بوج په اوږه وړي او چې څومره زمانه مخکې ځي دا بوج هغې بیا نور مخکې نشي وړلی. نور ایالتونو ته به وایي چې تاسو هم بوج واخلئ او هغه ایالتونه بوج نشي اخیستی، چې نشي اخیستلی مجبورېږي چې د مرکز نه خپل ځان جدا کړي، چون فدرالي سیستم دی. په فدرالي سیستم کې جدا کېدل کم غټه ستونزه نه ده. بیا بالخصوص امریکایي دغه کې هلته خو د وسلې نه کار نه اخلي، ټوپک نه، چې هغې ویلې نه یو دا خو هندوستان او پاکستان یا بل ځای نه دی چې که اوس فرضاً پېښور وایي چې زه نه یم نو پنجاب پې یرغل کوي. امریکا یرغل نه کوي. که هلته مثلا ټکساس اوچت شي او پارلمان یې ووایي چې نور موږ مرکز سره نه یو، واشنګټن پې حمله نه کوي. نو دا رقم دا تغییرات او امکانات شته دی. راځم په آخره حصه د خپل برنامې چې د جهادي خبرونه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په متعلق تاسو وړاندې کوم. او دا د 15 د جون خبرونه دي او د کې بعضی خبرونه ما پرون تاسو ته ویلي دي، نو تکراری دي، خو ټول مجموعي خبر په دې درته وایم چې دا د 15 مکمله حصه ده. هغه ما لږ خبرونه مختلف دي نه الله تعالی سره راغلي، امې پرون تاسو یو سلو 15 مې وړاندې کړیو. دا زیات دي. مورخه 15 د جون 19 عملیات شوي دي چې په جنوبي وزیرستان کې 6، په شمالي وزیرستان کې 3، په باجوړ کې 2، په ورغزیو کې 2، په کورمه کې 2، په مکران کې 2، د رئیس اسماعیل خان کې 1 او پېښور کې 1. 19 عملیات دي او د دې جملې نه 4-5 ما تاسو ته ویلي دي، نور سوال لسې نه دي چې دا اوس تاسو ته زه وایم. د جنوبي وزیرستان ټولۍ ولسوالۍ میدانکي سیمه کې مرکزي سړک د اف سی کاروان باندې برید شوی چې 7 تنه مړه شوي، 4 دا مې پرون تاسو ته ویلی و. جنوبي وزیرستان د تویې ولسوالۍ عمرخیلو سنایپري برید کې اف سی 1 عسکر وژل شوی دی، 1 ټپي شوی، دا مې هم تاسو ته پرون ویلی و. د جنوبي وزیرستان شوال ولسوالۍ د لوړه سیمه کې پر یو پوځي کمپ باندې برید ترسره شوی، ځاني او مالي تلفات ور اوښتي دي. د 4 او 5 عملیات د همدغه وزیرستان جنوبي چې دي دا د سرویکۍ ولسوالۍ جګملایي سیمه کې 3 بېلابېلو عملیاتو کې ترسره شوي دي چې د کې 3 عسکر نیول شوي دي او بیا د سیمې د مشرانو په ضمانت سره خوشي کړلی شوي دي. شمالي وزیرستان میرلي ولسوالۍ د اسوخیلو پر پل پوځي کمپ لاسي بمونو برید کې ځاني او مالی زیان اوښتی دی. شمالي وزیرستان میرلي ولسوالۍ د خیسور د شمیخیل پر پوسته الخالد توغندي برید شوی دی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. همدارنګه شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ سپین ډاګ پوز په ګزمه باندې 3 موټریز کاروان په چې برید شوی دی چې 3 کسه وژل شوي دي او نور ټپیان دي. همدارنګه باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ د ډمډولې ډیرۍ په پوځي پوستې باندې راسکو په برید کې کامره ویجاړه شوې ده. باجوړ ولایت د واړه مامون ولسوالۍ د شاهي تنګي سیمه کې پوځي پوستې باندې تعرضي برید کې 1 عسکر ټپي شوی دی، 1 سولر سیستم له منځه وړل شوی دی. د اورګزو ولایت 2 عملیات د کلاچي ولسوالۍ انداره پوځي پوست جلا بریدونو کې د راسکوف کې 2 عسکر وژل شوي دي. کورمې ولایت صدې ولسوالۍ اړوند میرباغ
ستراتیژیکه تڼۍ باندې چې دا مکمل خبر مې تاسو درکړ چې څومره اسلحه نیول شوې ده، څومره کسان وژل شوي دي، 2 وژل شوي، 6 پکې ټپیان وو، 14 تنه تښتېدلي وو او 180 کلشینکوفونه. دا ټول راپور مې پرون درکړی، نو تکرار لازم نه دی. مکران د پنجګور ولسوالۍ په بلوچستان کې په یو پوځي کمپ باندې ټي ټي پي تعرض کړی دی. 1.5 ساعت جګړې دوام کړی دی او په آخر کې د پوځ ته کافي زیان او تاوان ور اوښتی دی. بیا په همدې کمپ کې اکمالاتي پوځ کاروان را لېږل شوی دی چې په لاره کې مجاهد دغې ټي ټي پي ورته مخه نیولې ده او موټرونه یې ویجاړ کړي دي او مالي زیان یې ورته اړولی دی. دا زما د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.